پاکستان د شهباز شریف د اوسېدو ځای ته د پټ ننوتلو په تور یو افغان وګړی نیولی دی. راپورونه وایي چې یو افغان کس د دې هیواد د لومړي وزیر شهباز شریف د اوسېدو ځای امنیتي برخو ته له اطلاع پرته په مرموز ډول ننوتلو وروسته نیول شوی دی. د راپور پر بنسټ یاد کس تېره ورځ د پاکستان لومړي وزیر د اوسېدو ځای له 3 امنیتي پلټن ځایونو څخه له تېرېدو وروسته امنیتي برخو ته له اطلاع وروسته نیول شوی او د دې هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې ته لیږدول شوی دی. که څه هم د نیول شوي کس کره هویت معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې تورن کس ادعا کړې ده چې د افغانستان اوسیدونکی دی او د 3 بېلابېلو لارو څخه په ګټې اخیستنې یې د پاکستان لومړي وزیر کور ته لاره موندلې ده. ورته وخت د اسلام آباد پولیسو ویان جواد تقیې یوه بیانیه کې ویلي دي چې مشکوک کس د پاکستان لومړي وزیر د کور او د پاکستان دارالانشا له څنګ دیوال سره نیولی شوی دی. د کس نشو کولی د نیول کېدو په مهال د پیژندنې سند وړاندې کړي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان دولت لومړي کس کور ته په پټه ننوتلو له امله د افغانستان یو وګړی نیول کیږي.